سلامونه د ایسیا څارونکو ستړي مشي د دریالخیز سیریز په پایلو بغږیږو د دریالخیز سیریز په پایلو کې افغانستان د پاکستان خلاف د سیالي ډګر تخکته کیږي د خبرون میلممي خغلی ابراهیم مومن صاحب ستړي مشي ل پایلو به وړاندې مومن صاحب تیرې لوبې ته براشم په تیرې لوبه کې که هم افغانستان وګټل خو په ورستي ور کې لوبه هر خواته تلل شو د توپچونکو مهارت بولي بخت بولي او کنه اماراتو په خطو د فشار اداره نشو کړې په ورستي ور کې غروال صاحب تاسو د ایسیا د لارې ټولو لیدونکو ته سلامونه. زما په باندې میکس خبره وا افغانستان د فاست بالینګ نه بدبختانه هغه د دنیا ویره نشته د څومره چې زموږ د فاست سپینرانو څخه ده. نو زمونږ یو کمزوري ده په فاست بالینګ او د دې لپاره بدبختانه موږ هیڅ قسم کار نه دی کړی که څه موږ د یو ورلد کپ نه بل ورلد کپ پورې د یو شلوريز نړیوال جام نه بل شلوريز نړیوال جام پورې کافي وختونه لرو او چانسونه موږ لرو خو موږ دغه کمزوري ته تر اوسه پورې رسیدګي نه ده کړې. د عربي اماراتو لوبډله هم اسوسییټ لوبډله ده خو په دې سیریز کې د دوی چې کوم بیټسمنان دي دوی رنزونه هم کړي دي او هم په منځ کې بیا د دوی مشکل ده چې دوی رنزونه نه کوي وکټي له لاس ورکي. نو کتا سو ګوري لومړی درې بالونه د فرید ملک داسې و چې لوبه په مګ درې بالونه باندې ختمه و خو څنګه چې به کم بیک شو فرید ملک نو البته بیا هغه ته دا در کول پکار دی هغه دغه خیرتیا و چې کوم قسم بالونه هغه وېست او په اخري بال باندې وکټ راغله ځکه تاسو به د آصف بیټینګ د پاکستان پر وړاندې لیدلې وی چې کوم قسم بیرحمه هیټر دی او هغه هر قسم هغه سپینر وی که هغه فاست بالر وی هغه د پاکستان هغه بالرانو والا نو خطرناک حالت سره افغانستان مخ شو خو خوش قسمت دی دا و چې افغانستان لوبه وګټله او د ټي 20 کرکټ مزام دا وی چې لوبه تر اخره پورې لاړه شي او زما پاند باندې لکه څنګه چې کپتان هم ویل رنزونه یو څه نه څه کم و ځکه عربي اماراتو په تیر لوبه کې پاکستان سره لوبه کې هم نږدې و چې وسلو 200 رنزونه چیز کی او د افغانستان خلاف لومړی سیالي کې هم نو زمونږه خوش قسمتي و که څه هم زمونږه فاست بالینګ ته په کتو باندې داسې نه ښکارېده چې د افغانستان فاست بالران د دغه هدف څخه دفاع وکړي که څه هم یوازې 92 منډې موږ په 8 اورونو کې زمونږ فاست بالرانو ورکړې وي په 100 منډو دفاع کې او 12 اورونو کې بیا زمونږ سپینرانو ډېر ښه بالینګ کړی نو دا یو اندېښنه وه خو خوش قسمتي دا چې افغانستان مومن صاحب کوم دغه لوبه باندې لک تم شو تاسو ویل چې راشد خان هم دغه غلطي منله چې هدف کم وو که څه هم افغانستان ما په پیل کې یادونه وکړه درې لوبې ګټلې دي خو په دغه درې لوبو کې شاید د سي هیڅ یو لوبه نه و چې پغې کې سړی وایي چې افغانستان فوق العاده خطو په هنه وکړه موږ پیل خو کو په منځنۍ برخه کې پاتې راځو په منځنۍ برخه کې خو زلیګو پیل او ورستۍ برخه کې خنځلیګو په دې سیریز کې په ټوله کې د افغانستان توپوهنه څنګه ارزوي او بیا د پایلو به وړاندې چې د پاکستان خلاف پایلو به د څومره هیلمندي سړی خودل شي چې په توپوهنه کې بستون زنی ګوري غلوال صاحب موږ یوازې درې یا څلور بیټسمنان لرل او د درې څلور بیټسمنانو دا تمه کېده چې هغوی باید تر 15 14 14 ورونو پورې لاړ شي او دوی دا کار کاوه کاغه به ابراهیم او اتل او کاغه به ورسره وروسته بیا درویش راغی که څه هم ګوربز هغه سلوب ونه کړه نو راشد باید د یو کپتان په توګه باندې لکه څرنګه چې په فیلډینګ کې په بیټینګ کې په بالینګ کې زړور دی کاش دغه سی په کپتانۍ کې هم زړورتیا وکړي او کوم الوندران چې په ټیم کې مونږ لرو د بیلانس لپاره کوشش وکړي چې بیټینګ برخه کوي کی او خخ هټران یا فینشران په لوبډله کې اضافه کړي ځکه تر اوسه پورې راشد ته دغه الوندرانو چې کوم الوندران دوی لوبي نه په بالینګ کې او نه هم په بیټینګ کې هغه څه کړي دي چې ضرورت وي دی الوندر لپاره خاص کر د فاست بالینګ الوندرانو خبره کومه د سپینرانو خبره نه کوم ځکه راشد او نبی په خپل کوشش کوي چې یا په بالینګ کې یا په بیټینګ کې یو څه وکړي خو که فاست بالینګ لمرانو ګوري د عظمت نه نیولې د کریم نه نیولې د ګلبدین نه نیولې هغه هغه سینې دي نه په بالینګ کې نه په بیټینګ کې چې دغه ټي 20 سکواډ کې
مخکې لاړ شي او د افغانستان په درد باندې څه کول پکار دي مومن صاحب اوس نو که د دې په لپاره موقع خو باندې وغږیږو خو عظمت مسلسل ولوبېده کریم مسلسل ولوبېده په تېره لوبه کې ګلبدین هم ولوبېده څه کول پکار دي دوی چې که ښه نه ځلیږي فکر کوئ په ځای بل څوک راشي بل څوک خو اوس هغه د اړخیز سیریز ختم دی اسیا جام ته هم لوبډله اعلان شوې ده په دغه اوسني سکواډ کې څه کول پکار دي فکر کوئ کوم لوبغاړي نن ته د مور کول پکار دي نه د ورو توپ چونې راونډر ته موقع ورکول پکار دي څه باید وشي په اعلان محل کې اوس خو په هیڅ داسې کوم چانس نشته چې موږ په دغه لوبډله کې څه وکړو البته کم تر کمه دغه لوبغاړو نه هدف موږ مې په دې منتخب لوبډله کې دی چې په په دې کې منتخب لوبډله کې یوازې دومره موږ کولی شو چې بیس ایولس لوبغاړي میدان ته ښکته کړو او دې پسې لاړ نشو چې زمونږ لوبډله بیلنس جوړ شي زمونږ لوبډله باید سټرینث جوړ شي سټرینث یې زمونږ سپین دی سپین چې څومره قوي کېږي هغه به د افغانستان په در باندې دوا کېږي او که موږ ووایو چې نه نور دنیا لوبډلې په لوبډله کې 2 دانې فاست بالینګ لونډران لري 3 دانې فاست بالران لري موږ هم باید ولرو نو هغه زمونږ په لوبډله کې وس لپاره هغه درمل دوا مناسب نه ده د افغانستان لپاره خو د دې لپاره کار په کار دی چې تاسو وګورئ د عظمت عمرزي د ټي 20 ریکارډ بيخي فلاپ دی هغه 14 سیورج سره لوبيږي تر اوسه پورې 50 کنزیکټیو میچونه هغه کړی دي او وروستیو 12 ټي 20 میچونو کې هغه یوازې 3 وکټې ترلاسه کړي دي که څه هم اوس باندې فشار د خپل وطن د وجنه او د کونړ د وجنه کې د شي زیات هم وي خو اورال کې ریکارډ وکتل شي دا ریکارډ بيخي د انډر پرفارم لوبغاړي په توګه باندې دی چې ډیزرو نه کوي چې په ټي 20 سکواډ کې لوبي که څه هم په ونډه کې دا ریکارډ ډېر ښه دی کریم هغه سي مسلسل چانس نه ترلاسه کړي کېدای شي کریم خپل ځای پیدا کړي په دې سکواډ کې نو هغه موږ په 1 ډاون کې استفاده کولی شو ځکه روسته داغه کده یوازې د هټینګ لپاره وستل کیږي ځکه هټینګ لپاره موږ سره نبیشته دی موږ سره راشد ته دی موږ سره نور او مجيبم هټینګ کولی شي نو یوازې هټینګ لپاره د عظمت او د کریم ساتل ما په خیال باندې وایس فیصله ده او باید د جوړ نه یو دانه باید دغه سبانې لوبې لپاره کچېری د عظمت په ځای باندې معلومیږي خو داسې چې عظمت شاید ولوبېږي ځکه په تیرو درېو لوبو کې مسلسل ولوبېده خو کچېری انتخاب تاسې ولرئ د عظمت په ځای باندې ځکه کریم هم په لوبډله کې شته دی د عظمت په ځای ګلبدین راولي کنه شرف الدین چې هم ورو توپ چونه کوي او هم بیټینګ کولی شي زه چې څومره ګورم د کریم او د عظمت ترمنځ باید یو انتخاب شي او که ایشیا کپ لپاره لوبډله پلان کوي نو باید په عظمت باندې باور وکړي ځکه عظمت د دې سکواډ هغه دایمي لوبغاړی دی او کپتان باندې ډېر باور لري او کوم ریکارډ چې هغه په ونډه کرکټ کې لري پات شو په سپین کې به حتماً په لوبډله کې د کریم جنت په ځای باندې غزنفر اضافه کیږي او باید اضافه شي زه دا سنوایم چې حتماً په سکواډ کې خو اضافه شي افغانستان ته به ګټه زیاته وي او کم تر کمه 12 یا 15 ورونه په افغانستان سره داسې وي چې دې کې به منګه د شپږ ورځې څخه باور کې زیات نه ورکو او کله چې منګه لوبډله مخالف لوبډله په کوم منډو باندې رئیسارو نو دا به د افغانستان لپاره چې ډېر بیټینګ نه لري دا به یو پلس پوینټ مطلب بدار شي د تیز یا چټک توپ چونې راونډر یو وي سپینر دی په ځای باندې اضافه شي یو د کم شي دسه انګرل کی بالکل همدا څه ده ځکه پاکستان د افغانستان د فاست بالرانو څخه یا د افغانستان د هټینګ څخه تاسو کته 13 سال کې هم منګه د پاکستان په وړاندې پورا ټول لوبغاړي ونه لوبول راشد د غوندې پلیئر پاتې شو د نبی غوندې پلیئر پاتې شو بیټینګ ته راکته نه شو نو شرف غوندې پلیئر پاتې شو بیټینګ ته راکته نه شو نو منګه کافي لوبغاړي لرو ځان سره چې یار یو کول شي ځکه ابراهیم او د راشد د درویش یا د صدیق چې کوم فارم دی او هغه چې څنګه په پلانینګ سره لوبيږي چې لاس 15 اورونو پورې هغه په قرار باندې لاړ شي نو بروسته 15 اورونه زمونږ چې کوم د فضل حق نه بغیر چې څومره لوبغاړي زمونږ بیټینګ تخته کیږي هغه دې ورتیا لري چې یو څو چټکي منډه ترلاسه کړي کته په هنه تراشمه که څه هم پایلیزه جوړه دومره خنه د زلیدلې خو د پایل درې لوبغاړي بیا ون ډاون د ابراهیم او د صدیق پارتنرشپ خنه بد نه خې ډیر خې په دغه تیرو لکه لګه په لومړیو دوه سیالیو کې یا په لومړیو درو سیالیو کې چې دواړه ولوبېدل کسبا لپاره صدیق هم به ترستنیږي ګربز هم شاید تر ډیره په لوبډله کې وي ابراهیم هم په لوبډله کې وي څلورم توپ هم کې درویش او د اسحاق ترمنځ انتخاب یو وی څوک مناسب دی
حتما 100% کې درویش باید کم بیک وکړي، ځکه درویش د همدې میډل د رنز او د مشکل لپاره راوستل شوی دی، او هغه کامیابیږي که ناکامیږي کم تر کمه دغه د دې حقدار دی چې هغه له مسلسل چانس ورکړي تر څو هغه خپل ځای پیدا کړي په لوبډله کې او هغه رول معلوم شي په دغه لوبډله کې. ګربز هم 13 ساله کې یو څه ناڅه منډې وکړې نو هغه کانفیډنس به هم راغلی وي او رول تقریبا په بیټینګ کې د لوبغاړو معلوم دی، خو مشکل زمونږ په فینشرانو کې دی، په الراونډرانو کې دی. که دغه برخه موږ قوي کو او یا د دوی یو لوبغاړی په کمښت سره موږ خپل سپین قوي کو ترڅو مخالف لوبډلې ته زیاتې منډې ورنکړو، ځکه د افغانستان بیټینګ بدبختانه که دا ووایم په چیزینګ کې د 200 یا 180 ټیم نه دی چې موږ په چیزینګ کې 200 یا 180 رنزونه په ترلاسه کړو. نو که زمونږ سپین بالینګ ښه وي چې زمونږ قوت دی او په دې ټول سیریز کې ثابته شوې ده چې زمونږ سپین رن څوک نشي لوبولی، نو که موږ مخالف لوبډله تر 140 150 160 پورې رئیسارو نو زمونږ بیټسمنان بیا کولی شي دغه هدف ترلاسه کړي. که موږ د دې نه زیاتې منډې ورکو نو بیا که هر څومره ښه بیټسمنان ولرو بیا موږ بدبختانه تر اوسه پورې د دې رنزونو په چیزینګ باندې بلد لا نه یو او دا به وخت نیسي چې موږ هغې لیول ته ورسېږو. دا ستونزه کومه نوې ستونزه نه ده مومن صاحب، د کلونو کلونو راهیسې تر افغانستان ستونزه ده. همیشه ویل کېږي چې باید که موږ لوبې ګټو باید لومړی توپوهنه وکړو. مشکل څه دی؟ حل لاره یې څه ده؟ ولې دغسې په افغان لوبډله باندې د چیسنګ حساب نشي کېدلی؟ ګوره اول خو افغانستان دغه مایندسیټ د T20 کرکټ لاره او د T20 کرکټ هم داسې دی چې لکه پاکستان اوس دا کوشش کوي، که څه هم د پاکستان ډېر ټاپ لوبغاړي دي خو هغوی خپل مایندسیټ بدل کړی دی، کوشش کوي چې اټیکینګ کرکټ وکړي، دوی بابر پسې یا رضوان پسې خندل یا هغوی لوبډلې څخه په همدې باندې ډراپ چې سټرایک ریټ یې ښه نه دی. نو زموږ لوبغاړي معمولا په ټیسټ کرکټ باندې مخته دي، نو دوی به نشو کولی چې په وکټ باندې ودرېږي، همیش به ګلوري شاټونو پسې تلل. اوس څه ناڅه د جناتن ټراټ په راتګ سره د 3 کاله کېږي په ون ډے کې، په چمپیونز ټرافي کې، په T20 کې زموږ ریکارډ ډېر ښه شوی دی او په ټاپ آرډر او میډل آرډر په دې باندې پوه شوي دي چې مونږ باید ډېره ذمهواري په غاړه باندې واخلو. او هماغه وجه ده چې کله ستا ټاپ آرډر او میډل آرډر رنزونه کوي نو په د نور لوبغاړو باندې ډېر زیات فشار نه راځي، خو وخت نه وخت چې کله دوی د فشار سره مخامخ کیږي بیا زموږ نه لاره خطا کیږي. تاسو د پاکستان پر وړاندې لومړی سیالي کې وکړه چې تر 2 پورې زموږ یا 2 لوبغاړي سوځېدلي، خو په 1 کې زموږ 7 لوبغاړي وسوځېده. وجه دا ده چې دوی یوز شوي نه دي دغه حالاتو لپاره، او په کار دی چې هغه بیټینګ آرډر کې شفل راشي، ځکه منځ کې موږ سره یو بیټسمین په کار دی چې هغه لوبه تر 100 اورونو پورې یوسي. او د همدې وجې نه زه دا پوښتنه کوم همیش په خپلو خبرو کې چې موږ دغه 3-4 الراونډران چې موږ په سکواډ کې لرو، که هغه راشد وي، که نبي دی، که کریم دی او که عظمت دی، د دې څلورو څخه یو باید په ون ډاون کې موږ استفاده کړو او د یو بونس په توګه باندې کېدای شي موږ له وخت نه وخت هغه رنزونه وکړي، نو دا به زموږ لپاره بونس خبره وي. ځکه په اخر کې که زموږ څخه پاتې کېږي یا د یو شپږیز دپاره هغه وکټ لاسه ورکړي، هغه زموږ لپاره غټ تاوان دی، ځکه چې موږ به یو اورونه مس کړي بیا به د دوی شپږیزو ته ګورو. خو که د دې څخه موږ یو استفاده وکړو چې موږ په ون ډاون کې یو الراونډر څخه استفاده وکړو، په منځ کې درویش او ابراهیم موږ سره موجود وي، نو دوی کولی شي چې بیا دا وړتیا لري چې اننګز تر 100 اورونو پورې یوسي. د تر وخت تاسو کتل زموږ 100 اورونه هم د تر وخت پاتې شوي او زموږ نه پاتې کېږي. وجه دا چې موږ د تر تکیه په الراونډرانو باندې کو او ټاپ آرډر یا میډل آرډر زموږ نظر وسوځيږي، او دا ضرور مهمه نه ده چې زموږ ټاپ آرډر او میډل آرډر به همیش چلیږي. وخت داسې راځي چې ګربز آوټ اف فارم کېږي، ابراهیم وکټ لاس ورکړي، صدیق اتل سوځيږي، نو که زموږ بیا دغه حالت وي نو موږ سره د وکټ د ساتلو لپاره یا د اننګز د غزول لپاره به څوک نه. که مقابل لوري ته راشم، پاکستان په دې سیریز کې یوازې یوه لوبه بایللې د افغانستان ته بایللې، هغه هم 13 لوبه. د دې بعضې مجرب لوبغاړي که څه هم ناست دي خو ځوان لوبغاړي په PSL کې کورني کرکټ کې ښه ځلیږي. د دې درې اړخیز سیریز لږ تر لږه چې موږ یې څارو ډاډه ښکاري، بریدګر توپوهونکي لري. څنګه یې ارزوئ په ټوله کې دغه پایلوبې لپاره که چیرې د لوبډلې مساوات ته کتل کېږي او یوه لوبډله پیاوړې ګڼئ؟ بې له شکه موږ خو همیشه که په هر حال کې افغان لوبډلې ملاتړي یو، خو که تاسې د تخنیکي لحاظه وارزوئ کومه لوبډله پیاوړې ښکاري؟
یاره ما مخکې څو ځل دا خبره کړې ده چې افغانستان مشکل غروال څه په دې کې دی چې مونږ 13 خراب لوبغاړي انتخابو. زمونږ مشکل دی چې مونږ 11 خراب انتخابو چې کله 11 صحیح لوبغاړي میدان ته ښکته شي. افغانستان لوبډله د دنیا هیڅ یو لوبډله څخه کمه نه ده او هر لوبډله ته ماته ورکولی شي. تاسو رینکینګ وګورئ، تاسو همدغه سیریز کې وګورئ، بیسټ سټرایک ریټ وګورئ، بیسټ شپږیزو کې وګورئ، په وکټو کې وګورئ، په رنزونو کې ابراهیم اوسیدي کتل ټاپ دی تر اوسه پورې. نو دا ټول د ښکارو دی چې زموږ ټیم دغه وړتیا لري په نړیواله کچه چې کوم لیګونو کې لوبېږي. د پاکستان هیڅ یو لوبغاړی په دې کې نشته دی، خو که بیا هم پاکستان راوچتېږي او زموږ نه دغه فاینل ګټي نو دا به زموږ غلطي. هغه ورځ ما یو خبر واورېده و چې د افغانستان ګټل د دې نه وروسته امیزنګ یا جالبه خبره نه ده، د افغانستان بایلل جالبه خبره ده. افغانستان ولې وبیلي؟ نو افغانستان په هر لحاظ باندې ټول هغه هر څه ټیک مارک کړی دی. پاکستان لوړاندې خپل غاړه خلاصه کړې ده چې موږ ینګ ټیم دی، ځوان ټیم دی، نوی جوړیږو او په دې باندې دوی دغه څو سیریزونه او څو ټورنمنټونه دوی فلاپ کړل. 2020م کال کې دوی فلاپ روان دي. هغه ورلد کپونه وګورئ، هغه ایشیا کپونه وګورئ، زمونږ خپل ریکارډ په ایشیا کپونو کې وګورئ هیڅ ښه نه دی. موږ یوازې 14 لوبې کړي دي، 14 کې یوازې 15 لوبې ګټلې دي، حکیم 2 د بنگلاديش نه، یو د سریلانکا نه، یو د هانګ کانګ نه، انډیا سره موږ ټای کړی ده. نو دې ټیم کې خل داسې وایي چې افغانستان پاکستان ته پکاتو، سریلانکا ته پکاتو، بنگلاديش ته پکاتو، وسنی حالت ته پکاتو، افغانستان باید په دغه سوپر سټارانو باندې انډیا سره فائنل وکړي. که فائنل ګټو که بیلو خو باید فائنل وکړي. ځکه پاکستان مطلب مواسا جام دی نه دی چې پاکستان فائنل ته ورسیږي. که پاکستان رسیږي یوازې د خبره به چې پاکستان نوم دی، یوازې موږ نوم سره کرکټ کړی دی، موږ لوبغاړو سره کرکټ نه دی کړی. که په همدې دریاړخي سیریز کې کارکردګۍ ته وګورو، د دوی لوبډل مشر شاید د نورو توپوهونکو یو مجرب او با تجربه او لږ په سړه سینه لوبغاړي ښکاره شي چې حوصله لري د ورو توپ اچونې د راشد خلاف کوم فکر وو ډېر ښه وځلېده. په ټوله کې د ورو توپ اچونې خلاف ښه ځلېږي. که چیرې هغه سبا ودرېږي د افغانستان لپاره څومره خطرناکه ده، او که چیرې افغانستان باید دغه وکټ واخلي څه کول پکار دی؟ یوازې هغه نه دی، ما په خیال باندې 13 ساله کې هغه یو کوشش وکړ، کوشش کامیاب شو. ځکه داسې بول نه ورغلل چې راشد په وړاندې هغه سویپ کړل او ډېر ښه سویپ کړ. نو د دنیا بیسټ بالر دی راشد خان او په لومړۍ ساله کې دغه بیټینګ هغه تر سره کول، هغه کانفیډنس پیدا کړ. که څه هم هغه نه ښکاري چې هغه د ټي 20 لپاره سپیشلیست بیټسمن اوسي سلمان آغا. خو د پاکستان نور لوبغاړي که هغه په اوپننګ کې وي، سایم دی، فخر دی، 13 ساله کې واوې منډه هغه په یوازې ځان باندې وکړي. که څه هم پاکستان کې د 30 منډې هم نه وې کړې. د هغوی بیا لوور آرډر کې وګورئ، فهیم اشرف دی راځي 25 تیز منډې، حسن نواز دی، محمد نواز دی. پاکستان لوبغاړي لري چې ټي 20 کرکټ کې ښه بیټینګ وکړي. خو ما مخکې ویل چې دوی زموږ سپین نه په ویره کې دي، دوی زموږ سپین لوبولی نشي. صحیح د انټینټ به لري، کوشش به کوي، خو دوی زموږ د سپین په وړاندې نشي لوبېدلی. او د همدغه وجې نه د دې نه موږ باید پوره استفاده وکړو چې دغه یو غټ سیریز زموږ لاس ته راغلی دی. مخکې د چې ایشیا کپ ته لاړ شو هغه پاکستان مات کو. او بالکل سلمان اندی هغه اوس وخت کې د پاکستان مین لوبغاړی دی، کپتان دی، ذمہواري به اخلي. خو زما په اند باندې افغانستان باید دومره پاکستاني لوبغاړو ته ونه ګوري څومره چې خپل ځان ته ما کې څه دي. او هغه ټیلنټ افغانستان لوبغاړو کې شته چې دغه وکټ هم واخلي او د نورو لوبغاړو وکټ هم واخلي. د افغانستان په ورو توپ اچونه خو وغږېدلې چې هر لوبډله ته پاکستان نه چې هر لوبډله ننګول شي. د پاکستان ورو توپ اچونه څنګه د افغان لوبډله د مشکل سره حل کول شي، بو بخې د مشکل سره مخامخ کول شي؟ ډیر سلیکټ تاسو ګورئ د پاکستان زه چې خپل ماته ویره لرله هغه سفیان مقیم و. ځکه هغه کوم بال چې هغه د بنگلاديش په وړاندې وکړ، ویسټ انډیز کې وکړ، نو ښکاري چې هغه داسې یو لوبغاړی لکه نور احمد، صحیح د تجربه به یې کمه وي، خو داسې یو لوبغاړی دی چې د عربي اماراتو په کنډیشن کې کولی شي چې بال سپین کړي او خطرناکه ثابت شي. خو تیره لوبه کې چې څرنګه ابرار بالینګ وکړ، د راشد د ټیپس یا د راشد د مشورې په مټ باندې چې ما په خیال باید نه وی ورکړی، ځکه موږ ته اوس غم جوړیږي. خپل اقرار وکړه چې د مشورې د راشد ویو. پاکستان دا خبرې کوي چې که سایم او بخې سفیان او ابرار دواړه ولوبېږي نو کېدای شي د دوی هم بیسټ 11 انتخاب شي. خو ما په اند باندې د افغانستان بیټسمنان د لیګ سپین سره یا آف سپین سره دومره مشکل نه لري. هغوی سره چې یوازینی کوم لیفټ آرم سپینر دی
هغه محمد نواز دی. نو هغه کېدای شي خطرناک ثابت شي د افغانستان لپاره، ځکه د افغانستان لوبغاړو د دنیا غټ سپینران افغانستان سره په خپل ټیم کې دي. نو د افغانستان بیټسمنانو ته کوم مشکل نشي جوړولی که افغانستان لوبډله په حوصله باندې لوبه وکړي. تیز توپ اچونه څنګه ده؟ په افغان تیز توپ اچونه په پیل کې لږ وغږېدلو، د پاکستان تیز توپ اچونه سبا که چیرې ابرار او سفیان دواړه لوبیږي، فکر کوئ کوم تیز توپ اچونکی به ورته کېني او څوک به لوبوي؟ زما په خیال باندې دوی کېدای شي تېره سالۍ کې سلمان میرزا په نوم باندې یو هلک راوستی و، هغه یې ولوب، او داسې ویل کېږي چې کېدای شي دوی فهیم اشرف د ابرار دپاره کښېنوي چې هغه نه په بالینګ کې ډېره استفاده نه کېږي، که څه هم د افغانستان خلاف په وروستۍ لوبه کې هغه 4 وکټې ترلاسه کړې وې. دا لږ سخت کار مې چې ته یو لوبغاړي پسې چې هغه پرفارمنس کړی وي د عربي اماراتو په وړاندې هغه 4 وکټې واخیستې یوازې 9 منډو په ورکولو سره، ضرور نه ده چې حتما په بله سیالۍ کې هم بالینګ وکړي. او ما مخکې وویل چې هغه یو میسټري سپینر دی او کولی شي چې بال دننه کې بیټسمین ته او یا بهر کې هغه ورځ سیالۍ کې هم ډېر فلیټډ بالونه کولو چې عربي اماراتو لوبغاړو هغه ریډ کولی نه شو. نو دومره غټه خبره منئ، خو زما په اند باندې د پاکستان فاست بالران که تاسو وګورئ هغوی په دې سیریز کې هیڅ افیکټیو یا مؤثره نه وو. ضرور حارث 3 وکټې ترلاسه کړي د افغانستان خلاف لومړۍ لوبه کې، خو څرنګه چې بیا د هغه نه ابراهیم او یا صدیق رنزونه واخیسته او کوم قسم هغه داورونه ولوبوله چې دې ورونو کې 38 منډې ته یې په 13 سالۍ کې واخیستې. نو یوازې افغانستان باید کوشش وکړي چې سنسیبل لوبه وکړي، یوازې بالران ټارګټ کړي، حالات سره لوبه وکړي، او ورونه کلکولیشن ډېر زیات مهم دی چې ګربز کلکولیشن وکړي، ځکه په شلوریزه کرکټ کې نشي کولی چې ته هر یو بال شپږیزه کړي، هر یو بال څلوریزه کړي. نو شلوریزه کرکټ ما په خیال باندې ډېر زیات حساب و کتاب غواړي، او ورونو باندې که یو سلاتي رنزونه هم کېږي تا باندې په اور کې 9 رنزونو ته باید وګورې، نه دا چې یو سلاتي ته باید وګورې، بیا په پاور پلی ته باید وګورې، شپږ اورونو کې پاور پلی کې ماته څوک پکار دي، په میډل کې ماته څوک پکار دي. نو دا هغه څه دي چې کېدای شي دې باندې افغان لوبغاړي کار وکړي. د پاکستان هیڅ یو لوبغاړی فاست بالر وي او که سپینر وي د افغانستان خلاف تر اوسه پورې داسې بالینګ نه دی کړی چې افغان لوبډله ورته ورخطا وي، ځکه هغه نوم نه د حارث رؤوف اوس پاتې دی، نه د شهنشاه افریدي پاتې دی. ما درنه غوښتل وپوښتم چې کومه لوبډله فکر کوئ بریالۍ به شي، خو ستاسې له خبرو مې دا قیاس ده چې په دې باوري چې افغانستان د پاکستان د ماتولو وړتیا لري. له دغه تیریږم، امید ده چې همدغسې وشي. وختي مو وویل چې افغانستان یوازې پاکستان ته نه بلکې په سیمه کې بنګلادیش او سریلانکا ته هم ستر ګواښ دی او په اسانۍ کولی شي لوبې ورځنې وګټي. په داسې حال کې چې افغانستان کې خپله کورنۍ لوبغالي نشته دی، په تېرو 8 میاشتو کې افغانستان لوبې نه دي کړي، د دغه ټولو مشکلاتو سره افغانستان راځي او پاکستان غوندې لوبډلې ماتوي او په نړیوال دریځ باندې حتی په چمپیونز ټرافي کې سترې لوبډلې ماتوي. که چیرې پاکستان او سریلانکا او بنګلادیش له افغانستان په کرکټ کې یو شی زده کولی شي، څه به وي؟ یو خو دا دی چې د افغانستان لوبغاړي قدرتي ټیلنټ لري، استعداد لري. بل د افغانستان لوبغاړي که کور دننه یا په نړیوال فکچر یا ډېرې نړیوال لوبې نه لري، د افغانستان لوبغاړي زیاتره په نړیوال لیګونو کې کې لوبېدل دغه لوبغاړي ډېر قوي کړي دي، زړور کړي دي، ځکه زیاتره ویره وي. تاسو پرون به د عبدالله احمدزي بالینګ کتلی وي یا د هغې نه وړاندې چې موږ کوم لوبغاړي ډیبیو کوي، نو د هغو حالت تاسې کتلی وي چې ان په خپل لوبډله کې دوی څومره معصوم وي، څومره به ویره کړي، څومره فشار لاندې. نو کله چې لوبغاړي په هر میدان کې لوبېږي، په هر کنډیشن کې لوبېږي، د هر کوچ سره، د هر مخالف بیټسمین سره، مخالف بالر سره لوبېږي، نو دا لوبغاړي ته یو قسم روحیه ورکوي چې دوی کولی شي چې ځکه دوی ته بیا پته لګېږي چې موږ هم انسانان دي، دوی هم انسانان دي، او په خپله چې بیا په ټیم کې چې تا رول معلوم شي. لکه صدیق قتل تاسو وګورئ، لومړۍ سیالۍ وګورئ، اوسنۍ حالت یې وګورئ، ځکه تاسو په ایمرجنګ کې د صدیق قتل لوبې وګورئ، ځکه هغه پوهېږي چې یاره زما رول په ایمرجنګ کې څه و، زما رول په نیشنل ټیم کې څه و. نو دا هغه زړورتیا یا زړی چې یو لوبغاړی په دغه لیولونو کې ترلاسه کوي او بیا مخالف لوبډلې سره مخامخ کېږي. نو زما په افغان لوبغاړي ډېر زیات T20 سپیشلیست دي، اوس ونډه کرکټ کې ډېر زیات ښه شوي دي او قدرتي ټیلنټ زه ورته ویلی شم. بل زده کړه غواړي، هر یو لوبغاړی غواړي چې د حالت څخه زده کړه وکړي او
مهنتي لوبغاړي دي د افغانستان ټول لوبغاړي بالکل. تاسو دا مومن صاحب وخت مو نور ډیر نیسم، یوه پوښتنه در ځنې کوم او هغه هم د جړخي سیریز په اړه نه. راځم اسیا جام ته، وروستۍ پوښتنه وکړه له یوې دقیقې تر 2 دقیقو پورې جواب راکړئ. د اسیا جام لپاره مو منتخب لوبډله خامخا کتلې ده. اول منتخب لوبډله څنګه ده، او دویم دغه د جړخي سیریز د اسیا جام سیالیو لپاره په چمتووالي کې څومره مهم رول لري؟ اول خو دا سیریز ډیر زیات اهمیت لري ځکه همدغه لوبډلو سره به مونږ په ایشیا کپ کې مخامخ کیږو. که څه هم بیا په حریف نه دی، پاکستان هم موږ سره حریف نه دی، خو موږ سره به هانګ کانګ وي او ورسره به بنگلاديش او سریلانکا سره وي. نو پاکستان لوبډله ماتول چې په ایشیا کې د هند نه وروسته ځان ته غټه لوبډله وایي، او واقعیت دوی چې کوم تاریخ لري په کرکټ کې او دوی چې څه اچیو کړي دي په کرکټ کې هغه ټول معلوم دي. نو دا به یو افغان لوبډلې ته یو مورال ورکوي چې موږ کولی شو، ځکه نن سریلانکا د زیمبابوې نه هم ماتې وخوړه، په اتیا منډو باندې ټوله لوبډله وسوځېده. نو یقینا چې افغانستان سټپ بای سټپ باید لاړ شي، او اول باید خپل ګروپ ټاپ کړي او بیا سیمی فائنل ته او بیا ورپسې فائنل ته باید لاره پیدا کړي. بله پوښتنه د 18 لوبغاړي چې کوم موږ انتخاب کړي دي، دا ټول هغه لوبغاړي دي چې موږ په دې بنچ باندې ولیده او په میدان کې مو ولیده په درې اړخیزه سیریز کې. دا یو ښه خبره وه چې ټول لوبغاړي راشد ته معلوم دي، او د دې نه اوس 11 لوبغاړو انتخاب به زه فکر نه کوم که دومره سخت کار وي. خو البته د هانګ کانګ سره چې زموږ لوبه ده، یو لوبغاړي یا دوه لوبغاړو په لوبغاړو سره که موږ فاست بالینګ ته ډېر زیات تکیه وکړو، د فضل حق سره څنګ کې که موږ عبدالله مزید ته چانس ورکړو، زه فکر نه کوم که موږ مایوسه کړي، ځکه 13 ساله کې تاسو څنګه وویل په 13 ساله کې بهترینه بالینګ کړې ده، هغه لومړی کیچ هم ډراپ شو، او کوم قسم بالینګ چې هغه په وروستیو کې ورکړه، که څه هم آصف هغه ډېر ښه ولوباوه، که څه هم د هغه 2-3 بالونه په هغې ورکړه هم ډېر ښه و. نو ایکسپریمنټس یا د تجربو لپاره موږ سره کافي لوبغاړي وشته دي، او دغه 18 چې انتخاب شوي دي دا هر یو د دې ډیزرو کوي، د دې حقدار دی چې د افغانستان لپاره ولوبي. او که دا در ځنې وپوښتم چې په اسیا جام کې د افغانستان سفر تر کومې ګورئ، فکر کوئ تر پایلوب یا تر ګټلو یې رسېدلی شي؟ T20 کرکټ دی، غروال صاحب څوک چې نشي ویلی، خو زما په اند باندې که افغانستان نومونو ته ونه ګوري، هیوادونو نومونو ته ونه ګوري، زه په دغه سکواډ باندې باوري یم او باید وګټي، دغه ټرافي باید اوچته کړي افغانستان، ځکه مخالف لوبډلو ته په کتو باندې که وکتل شي د افغانستان همدغه لوبغاړي د همدغه هیوادونو په لیګونو کې سوپر سټاران اوسي. که هند له د راشد او د نور او د کریم جنت او یا د صدیق اتل لوبې تاسو وګورئ، ابراهیم لوبې بنگلاديش کې تاسو وګورئ، پریمیر لیګ کې وګورئ، دغسې د نور لوبغاړو لوبې د عظمت او د نبی او د نور لوبې پاکستان سوپر لیګ کې وګورئ، نو دوی هلته هم ټاپ وي. نو دغه ټول چې بیا سره یو ځای شي، نو دې نه باید د ملت او د افغانستان لپاره باید موږ یو څه ترلاسه کړو، او د دې نه ښه چانس فکر نه کوم که افغانستان ته د دې نه ښه لوبغاړي وسوکړي چې افغانستان یې لري په T20 سکواډ کې، زه فکر نه کوم که موږ یې په نږدې راتلونکي کې بیا ولرو. نو د دې نه بهترین چانس موږ سره نشته دی چې سیمی فائنل کې کیدای شي موږ پاکستان سره مخامخ شو. نو که پاکستان سره موږ مخامخ کیږو، پاکستان الریډي موږ ته معلوم شو چې پاکستان په کوم لیول کې دی، نو د دې نه ښه چانس موږ سره نشته دی، او زه باوري یم چې افغانستان د دې اتلولۍ ګټلی شي، او حتمی باید تر فائنل پورې موږ لاړ شو. مننه، امید ده چې همدغسې وشي. په اسیا جام به یو وار بیا تفصیلي وغږیږو. نن دې له وخت مننه، او تر بیا ښې چارې. مننه.